د سرو زرو ونه د یهودو یو حکایت. یو بلهوسه او بیټیکی باچا 4 ښځې لرلې. د 4مه تر نورو ور باندې ګرانه وه. د باچا ګرانه میرمن مهربانه، هوښیاره، ښکلې او زړوره وه. په دا نورو 3 میرمنو دا خبره ښه نه لګېده چې باچا ډېر وخت له دې 4مې ښځې سره تېروي. دوی به همیشه باچا ته د هغې میده شکایت کاوه، لکه اوبه چې د دیوال په بیخ کې بهیږي او آخر یې رانسکور کی. دوی هم ورو ورو د باچا نظر بدل کړ. باچا دې نتیجې ته ورسېدو چې 4مه میرمن د ملک د ټولو مشکلاتو باعث ده. یو سهار چې 4مه میرمن له باچا سره د ملک د چارو په باره کې د دې یو نظر ونه مانه، باچا په ډیره غوسه ورته وویل: ستا بد نیت زما د ټولو مشکلاتو اصلي علت دی. تا له خپله بد نیته په دا هومره کلونو کې ماته یو بچی هم رانوړ. ملکه پوه شوه چې باچا نور هغه پخوانی سړی نه دی. بې له دې چې خوله ورسره وخوري، له ماڼۍ ووته. د ملنګانو جامې واغوستې، سفر یې پیل کړ. تله آخر هندوستان ته ورسېده. هلته یې په یو ځنګل کې یوه جونګړه جوړه کړه او د بېوسۍ او بېکسۍ ژوند ته یې غاړه کېښوده. دې په جونګړه کې یوه شپه لویه طلایي ونه په خوب ولیده او چې سهار راویښه شوه، پوه شوه چې امیندواره ده، خو خپل مېړه ته یې حال وانسته. په دغه شپه چې دې لویه طلایي ونه په خوب لیده، مېړه ته یې هم په خوب کې لویه طلایي ونه ورغلې وه. باچا چې راویښ شو، خپله شړلې میرمنې په ذهن کې ورتېره شوه او چې هر څه یې وکړل، له ذهنه یې ونوته. دی له هغې سره په کړې بې انصافۍ پوه شو او د هغې په موندلو پسې راووت. دته ځینو سوداګرو وویل چې دغسې میرمن یې چې دی یې نښې ښیي په هندوستان کې لیدلې ده. باچا هندوستان ته لاړ، ورې پسې ډېر وګرځېد، مګر هغه څوک یې ونه مونده چې پسې ګرځېده. بالاخره یو بزرګ ته ورغی چې مرسته ورسره وکړي. بزرګ ورته وویل: هغې د ملنګۍ جامې اغوستې دي، خو معنوي ښکلا او د باطن حسن د پټولو شی نه دی. ته د هغې د موندلو لپاره اول هغه طلایي ونه ومومه چې په خوب کې دې لیدلې ده. باچا سخت مزلونه پیل کړل. جامې د لارې په اغزو کې څیرې ویرې شوې، پښې چاودې شوې، او ږیره یې د ملنګانو غوندې ببره شوه. ډېر لټون یې وکړو، اخر یې د ایشېدلو اوبو د لوی تالاب د منځ په راوتلې وچه ځمکه کې طلایي ونه ولیده. د سر ویره ونه کړه. د اور غوندې تودو اوبو ته یې ورټوپ کړل او ځان یې وړکي ټاپو ته چې طلایي ونه پکې ولاړه وه ورساوه. پاچا د ونې یوه لښته راواخیسته. که ګوري په ټولو پاڼو کې خپله ورکه میرمن ورښکاري. ژړا ورغله، ویې ژړل، دومره یې وژړل چې ټولې خودخواهۍ او زولۍ یې ختم شوې او د تالاب ایشېدلې اوبه هم سړې شوې، له ټوپونو وغورځېدې. تر دې وروسته باچا یو ځنګل ته ننوت چې پخوا یې هیڅ وخت نه و لیدلی. هلته د خپلې میرمن په جونګړه ورپېښ شو. د دې چې څنګه له ورایه سترګې ورباندې ولګېدې، پام شول چې په لاس کې د هغې طلایي ونې لښته ده چې په خوب کې یې لیدلې ده. مګر بیا یې هم باور ورباندې رانغی. زوی چې اوس 2 کلن شوی و، په جونګړه کې پټ وساته او په خپله ورته راووته. د سمدستي وپېژندله. باچا د بخښنې غوښتنه ورڅخه وکړه. دوی یو بل ته خپل تیر حال بیان کړ او ملکه په ورین تندي د هغه له خطا ورتېره شوه. هله بیا ملکې باچا ته خپل زوی ورښکاره کړ. باچا، ملکه او د دوی زوی خپلې باچاهۍ ته ستانه شول. باچا طلایي لښته په خپل باغ کې کېنوله چې د دوی د مینې شین یادګار او زرغونه نښه وي. باچا 3 نورې میرمنې وشړلې. دوی هم خپل سفرونه پیل کړل. آیا مینې د دوی زړه ته لاره وکړه او بدل یې کړې؟ څوک څه پوهیږي؟